دوه خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي. یو معمولا د غاښونو درد په نیمه شپه پیدا کیږي او دا سړی ډېر زیات په عذابوي ځکه په نیمه شپه کې ته اوس ډاکټر ته تللی نه شي. او کله داسې هم پیښیږي چې نیمه شپه یې غاښ په درد شي، نه ډاکټر نه درمل. نو د غاښونو هغه برخه چې په سترګو لیدل کیږي د غاښ تاج بلل کیږي. تاج له 3 طبقه انساجو نه جوړ شوی دی چې لومړۍ طبقه یې مینا، دومه طبقه یې نتین او دریمه یې پولپ نومیږي. د غاښونو توروالی یا کیریس لومړی په مینا کې څرګندیږي بدون له اعراضو نه، یعنی غاښ درد نه لري. او کله چې توروالی د غاښ دومې طبقې یا نتین ته ورسیږي، ناروغ ته د هغه خواړو د خوراک په وخت چې خواږه او سریښناکه وي لکه چاکلیټ، ککو، توت، خرما او نور، بیا دردونه ترې پیدا کیږي کله چې دا خواړه خوري. که د کیریس یا توروالي مخه ونه نیول شي، نو توروالی د غاښ دوهمه طبقه ټوله نیسي او د غاښ په پولپ تاثیر اچوي. پولپ د غاښ هغه برخه ده چې په هغې کې د اعصابو ریشه او د وینې کوچني رګونه موجود دي. د غاښ د پولپ له متاثره کېدو سره ناروغ ته شدید دردونه وروسته له سړو او ګرمو خواړو نه پیدا کیږي. د درد وصف همدا ده چې د ورځې لخوا غاښ د څو شیبو لپاره درد کوي، وروسته بیا څو ساعتو لپاره آراموي. خو د شپې لخوا چې کله ناروغ استراحت کوي، د وینې جریان د سر خواته ډیریږي او د غاښ د وینې په رګونو فشار راځي، د غاښ عصبي ریشه تحریکوي او شدید درد پیدا کیږي چې د غوږ او نیم سر خواته هم سرایت کوی شي. په داسې حالاتو کې غاښ او د غاښ درد ناروغ خوب ته نه پرېږدي او دې ته یې اړ باسي چې پاڅېږي او قدم ووهي. په قدم وهلو سره به د ناروغ غاښ درد کیدای شي یو څه اندازه تسکین شي تر څو بیا سبا شي او دا ځان ډاکټر ته ورسوي. نو که غواړئ چې داسې حالت سره مخ نشئ، د غاښونو توروالی په لومړیو مراحلو کې باید تداوي کوئ. ولې یوه بله طریقه هم درښایم، ځکه چې ستاسو غاښ درد کوي. پخوانی متل دی، وایي په غاښ د خدای مه دردوه چې غوښه نه لري، او د سینې له درده د خدای ساته چې هډوکي نه لري. دا اندازه هغه چاته کیږي چې د غاښ درد یې تیر کړی، چې تر ټولو سخت او ځورونکی دی. د غاښ درد بله ستونزه دا ده چې بې وخته وخت کې رامنځته کیږي. مخکې له دې چې ډاکټر پیدا کوي او د درد چاره مو وکوي، کولی شئ ځینې تګلارې وازمایئ. اول، جوش اوبه او مالګه ده. یوه پیاله کې جوش ګرمې اوبه واچوئ، نیمه کاشوګه مالګه پکې ګډه کوئ او خوله پرې څو ځله کنګل کوئ. دا نسخه د درد ترڅنګ د غاښ پړسوب همچنان کموي. لونګ او تیل یې دي. لونګ له پخوا راهیسې د غاښ درد لپاره استعمالیږي. لامل یې دا دی چې دا قدرتي مساله ده. یو دانه لونګ به راواخلئ او په هغه غاښ به یې وژوئ، او یا د لونګ دانې داسې میده کوئ لکه پوډر، د کوپرې تیل ورسره یو ځای کوئ، بیا یې ګډ کوئ او د چکک په وسیله یې په دردونکي غاښ واچوئ. همدا ډول د غاښ درد لپاره د لونګ تیل هم ګټور ثابتیږي. په دردونکي غاښ باندې 2 څاڅکي کولی شئ چې واچوئ. هوږه ده. هوږه میکروب کش کوي، او کله چې هوږه په کوم ځای کیږدئ، له هغې ځایه میکروب او جراثیم کشوي چې ورسره درد آرامیږي. د دې لپاره هوږه 2 ځایه کوئ او د مسواک په څیر په هغه ځای ومخئ او یا یې په هماغه غاښ وژوئ. دې کار ته تر هغې دوام ورکوئ تر څو درد ختم شي. د امرود پاڼې دي، دا هم میکروب کش کوي او میکروب وژني. دا نه یوازې د غاښ درد کموي، بلکې د خولې ټپ او د وریو پړسوب ښه کولو کې مرسته کوي. نو داسې وکئ چې د امرود 2 پاڼې راواخلئ او په دردونکو غاښ یې وژوئ تر څو درد آرامه شي، او یا هم یو څو پاڼې په اوبو کې جوش کړئ، دغه اوبو کې سمندري مالګه ګډه کړئ او بیا پرې خوله کنګال کړئ. خام پیاز لرو. په پیازو کې میکروب کش کیمیاوي مواد شته دی چې د هغه شیانو مخنیوی کوي چې بدن کې د انفیکشن جوړولو لامل کیږي. د دې لپاره د پیازو یوه ټوکره راواخلئ او په دردونکي غاښ یې وژوئ. که چیرې له ډیر درد نه ژول شوی نه و، بیا یوه برخه پیاز په هماغه غاښ کلک ونیسئ او یا یې ومږئ. واوره او یخ. د یخ یا واورې وړه ټوکره راواخلئ، 2 ټوټکې یې تاو کړئ او په غاښ یې 15 دقیقو لپاره مسلسل کیږدئ تر دې چې د غاښ اعصاب مړه شي. ویل کیږي چې د غاښ درد په وخت په یخ باندې خپلې ګوتې ښې یخې کوي. دا د دماغ د یخوالي لامل کیږي چې له هغې ځایه د غاښ درد آرامه کیږي. دا لارې په سمدستي وخت کې مرسته کوی شي او تر دې اندازې چې تاسو وکولی شئ ډاکټر ته ځان ورسوئ، ځکه چې د غاښ درد مختلف لاملونه لري چې له ډاکټر پرته یې درملنه ناشوني. نو دفتن که د غاښ درد درته پیدا کیږي، د دې لارو نه استفاده کولی شئ.